د یو پیغمبر نوم حضرت یحیی علیه السلام او د بل پیغمبر نوم حضرت عیسی علیه السلام او دا دواړه پیغمبران د یو بل د ترور زامن مخه څه لکه ترور زامن. حضرت عیسی علیه السلام مزاج داسې و چې هغه خوش مزاج څه لکه خوش مزاجه خندا خوندي خوشحالي دا به ډېره کوله. او د حضرت یحیی علیه السلام مزاج داسې و چې هغه به هر وخت څه دی بس جړه فریاد جړه به ډېره کوله الله ته. نو یو ځل حضرت یحیی علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام له راغی ورته وی ګوره ته خو هر وخت خندا خوشحالي کې خو دا خندا خوشحالي ډېره مه کوه الله ته جاړه. نو هغه ورته ته هر وخت الله ته جاړې نو وي لږه خوشحالي هم کوه که نه خبره پوه شوې. نو حضرت جبریل علیه السلام الله راولېږلو وی لاړ شه جبریل علیه السلام او دې دواړو ته ووایه چې تاسو دواړه څه دی بلکل په سمه یې دواړه بلکل څه دی سم یې په دې خبره کې تاسو دواړه څه دی صحیح یې. او حضرت جبریل علیه السلام ورته بیا دې دواړو ته یو خبره هم کړې ده وی الله وی چې ګوره حضرت عیسی علیه السلام د ورځې چې چا سره میلاویږي نو خندا پیشانه سره میلاویږي خوشحاله دی خوشحال مزاج دی هر وخت مزاج کې څه دی خوشحالي وي. نو وی حضرت عیسی علیه السلام ته الله وی حضرت جبریل علیه السلام ته وی چې الله وی حضرت عیسی علیه السلام ته وی الله وی چې ته په خپل مزاج کې د ورځې خلکو سره خاندا خوشحالي که د ورځې خلکو سره خوش مزاجي کوه. الله وی د شپې ماته هم لږ جاړه څه دی لکه الله وی ماته لږ جاړه. او حضرت یحیی علیه السلام ته حضرت جبریل علیه السلام ورته وی الله وی چې ګوره ته خو هر وخت څه دی جړه فریاد کې هر وخت څه دی دا جړه به ولې کوله دا د الله د یېرې به کوله کله چې زړه کې د الله یېره پیدا شي دی به جاړي بیا ډېر د الله د یېرې نه به جاړي. نو الله ورته چې ګوره ته هر وخت جړه کې نو ته دې د خلکو سره د ورځې چې میلاویږي نو لږ خوش مزاجي اختیار کا او د شپې چې کله ځان له شي ځان له خلوت شي نو بیا څه دی جړه کوه. نو ګورې جي د جړه د وجې نه د جړه د وجې نه انسان ته ډېر لوی مقام میلاوي ډېر لوی مقام د جړه. یو جړه ګوره جړه په یو څو قسمه ده. یو جړه داسې ګوره چې ظاهري سړی جاړي خو زړی نه جاړي زړی سړی نه جاړي دونه اوښکې به وي دونه اوښکې سترګې به یې تکې سرې وي خو زړی نه جاړي نو دا هسې د ریا جړه ده. او بعض یو جړه داسې وي که نه چې هغه به د زړه جاړي زړه به د درد کوي زړه به د جاړي ولکه د څه د وجې نه به جاړي دا به د الله د یېرې نه کله چې په زړه کې د الله یېره پیدا شي چې الله ما ویني